د لویدیځ حوزې د عالمانو او روحانینو عالي شورا ونیزه نوبتي غونډه نن د دې شورا د مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا اقتدار صالح په مشري او د یو شمېر ګڼو نوموتو دیني عالمانو مشایخو او متنفذینو په شتون کې ترسره شوه. د شورا په دې غونډه کې شیخ الحدیث الحاج مولانا اقتدار صالح د نورو بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ ټینګار وکړ چې د ټولنې په اوسني شرایطو کې باید په لوړ بستونو کې واړه کسان وګمارل سي ترڅو خلکو ته لا زیات خدمتونه ترسره سي. نور حال په دې اړه په ریپورت کې د لویدیځ حوزې د عالمانو او روحانینو عالي شورا اونیزه نوبتي غونډه نن د دې شورا د مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح په مشرۍ ترسره شوه. د شورا په دې غونډه کې شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې باید په لوړو بستونو کې وړ کسان وګمارل سي ترڅو خلکو ته د خدمت مستر وګرځي. اگر شما میخواین که نظام داشته باشین که او اسلامی باشه، اشخاص دیانتدار، اشخاص با تقوا، اشخاص عالم در همون فن باید مقرر شود. د هیواد د لویدیځ حوزې د عالمانو او روحانینو عالي شورا په نننۍ ناسته کې د هرات والي هم ګډون درلود. د عالمانو د مقام د ستاینې سربیره یې وویل چې سیمه ییزه اداره به د عالمانو په همکارۍ د ستاینې وړ کسان په هرات کې وټاکي. د هرات والي همداره ژمنه وکړه چې دوی به د دیني عالمانو د امنیت لپاره هر ډول اقدام ترسره کړي. او کسی که در جامعه اهلیت هست او کار به اهل نمیسپاره، به نااهل میسپاره. او خیانت کرده خدا را و رسول را و همه مسلمان ها. در این برابر حدیثای زیادی از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. جای دیگر میگه کس که از طرف مسلمان ها به اوی صلاحیت سپرده می شود و او ناعالر به سبب تعلق که یعنی برادرش است، برادرزادهش است، قومش است، به این اساس او مقرر میکنه، به اهلیت رسایی نمیکنه. در این برابر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه لعنت خدا بر او باد. خدا نی فرض از او قبول میکنه و نی نفل. نعوذ بالله. چقدر سخت است. نی فرض از او خدا قبول میکنه و نی نفل از او. ما در آوردن اصلاحات، سپردن کار به اهل کار بدون از اینکه اونا کدام وسیله واسطه یا خدا نخواسته دست به کدام معامله زده شه تلاشای خواهیم کرد. افراد بیکار، افراد ناشایسته در شرایط فعلی و در هر شرایط به درد حکومت و ملت نمیخورن. ما متحد هستیم به آوردن اصلاحات. تأمین امنیت، مشوره با علمای کرام، با مردم، بسیج مردم در ولسوالی ها در شهر، مشوره دهی و مشوره گرفتن مشوره از مجموع ملت خواستن علمای کرام یکی از برنامه‌هایی است که کار شروع کردیم. مشوره های شما، نظریات شما هر کدام به ما درس خواد باشه، پند خواد باشه تا ما از نظریات مفیدتان استفاده کنیم. د لویدیځ حوزې د عالمانو او روحانینو عالي شورا هر سه شنبه د دې شورا په انګړ کې ترسره کیږي او پکې د اسلام او هیواد پر مهمو مسایلو باندې بحث او خبرې کیږي.